سلامونه، امید لرم چې روغ جوړ یاست. لایف چارت ته ښه راغلاست. نیویارک سیشن ته تقریبا 3 دقیقې پاتې دي. راځئ د خپل چارت انالیسیس وکړو. دا د پرون ورځې ډراینګ دی. نو زه انالیسیس په پلو ښه مارکیټ چې د دې لیکویډیټي هنټ کړې ده او بیرته ریټریس هم د دې 50% ته کړې. لکه مثلا ګورخیا مارکیټ د دې لاندې لیکویډیټي ایستلې ده. همدارنګه مارکیټ چې اوس ریټریس کړی دی د ریجکشن بلاک ته کړی دی چې د ځینې موو وایسته. همدارنګه د پریویس ډے لیکویډیټي لکه د تیر ورځ لیکویډیټي شته ده دلته بره، هلته بل هم شته ده او څه ورته وایي دلته بل هم شته ده او دلته بل هم شته ده. نو ځو 4 ساعته ته نو دونه لیکویډیټیان چې بره د دې معنا څه دی چې مارکیټ کېدای شي بره لاړ شي، چانس زیات دی. د دې سره سره مارکیټ دلته یو دانه 4 ساعته فیرالي ګپ چې یو دانه ریجکټ شوی دی. زه به دا پاک کوم د هغې نه پوه شو چې ریټریس یې کړی، ریسپیکټ یې ورته نه دی کړی د فیرالي ګپ ته، یعنې بیا هم بولی شو. زو یو ساعته ته، یو ساعته کې موږ دغه ریجکشن بلاک 50% لرو. دا موږ لرو بیرش ریجکشن بلاک د دې 50% که ریاکشن یې ورکړو هغه دی، که ور یې نه کړو بیا صحیح نه دی. زه 3 دقیقې ته ورېښته 30 دقیقې ته زه به دا بند کړم دا سیشن یې بس ته بیا وګورو. مارکیټ چې دی اوس یو دانه فیرالي ګپ ته دلته ریټریس کړی د فیرالي ګپ ته ریټریس کړی دی مارکیټ او بیا چې دی تللی بره. تاسو وګورئ دلته وګورئ دا مارکیټ ریټریس کړی او بره تللی دی. ښه نو دا موږ ټول لیکویډیټیانې دي. زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې څه خاص نشته دي، صحیح خبره څه خاص نشته. زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې خاص نه لري. تورې دې ځایانو کې څه دي، دې ځایانو کې څه نشته. زه 1 دقیقې ته ته وګورو چې 1 دقیقې کې څه خبرې دي. نو زه به دا دغه کوم ریفرش کړم ځکه چې 1 دقیقې کې خو چارټ ډېر وړوکی خو زما مخې ته غټ سکرین دی، خو بیا هم دلته زه یو بیس پیدا کړم نو ټریډ دپاره چې د هغه ځای نه مونږ ټریډ پکې وکړو. زما په نظر دغه به صحیح دا بیس دا ریزسټنس ځای به صحیح ده. لکه داسې کې بریک آوټ ورکړو زما به ټریډ ځای جوړېږي چې هغه دی ډېر لري. خو زما په نظر نه پوهېږم چې ولې، خو بیا هم راته زړه وایي چې لاندې به راغورځېږي. اصلا خبر نه یم چې ولې. تور چې سیشن شی کړی سیشنو آسیا چې دی ډاونو، لندن چې دی بولش شو او نیویارک ډاون بولش ډاون. سر مې بیا نه خلاصېږي چې کوم خوا ځي. هغه مخ مارکیټ همداسې بې سوره وي پوه شوې، خو زیات فوکس چې اوس موږ په بره دی، یعنې بره به ځي ځکه بره خوا ته لیکویډیټیان نه دي سویپ شوي. ټول کانفلوینس وایي چې مارکیټ به بره ځي. نو ګورو چې څه کوي. د خیره تمه کېږي چې مارکیټ څه کوي. دا د فکر کوم دا شروع شو، نیویارک سیشن شروع شو. دلته بریک آوټ ورکړي زه به ټریډ الم او د لاندې خوا ته به کومه زما فکري که مارکیټ دلته بریک آوټ ورکوم زه به سیل ټریډ الم چې اصلا ښه ریسکي دی، او یا چې دی دلته بریک آوټ ورکړو زه به سیل ټریډ الم، کالته بریک آوټ ورکړو زه به بای. خو زه زیاتره داسې ټریډ کوم خیر چې مارکیټ ځي بره یو ریجکشن سره زه ټریډ وکړم. نو ګورو چې بیا هم څه کوي. مارکیټ کاش ورکړو لکه څنګه مې چې ویلي چې بره به ځي ځکه چې هر کنفلوینس چې موږ وکتو بره ته جوړېدو. نو هماغه دپاره ښه دا 30 سکنډه پاتې دي چې مارکیټ کلوز ورکړي دغه کنډل. نو
ګورو چې څه کوي یار چیرې کلوز ورکوم ښه د دا یې څه ښه دا زما ټریډ ځای شو ورسته دا سټاپ لاس یې وګورم څلوېښت نه شپېته دی چې دی همدغه دلته زما سټاپ لاس دی همدارنګه څلوېښت یو دا دلته زما ټي پي دلته ده یو په یو او سټاپ لاس یې دلته دی رښتیا شپېته سټاپ لاس دلته دی یو په یو ټي پي هلته ده یو په دوې اوس دا یې دا نه مارک کړم ته لیکوډیټي هم د خدای دې خیر کوي زه یوزولي ریورسل ټریډ کوم خو دا پیره ریورسل ونه نیوه ځکه چې ما راځه چې یو نوی شی ټرای کړو ښه نو څه کېږي ګورو چې څه کوي زمونږ چې دی یوه ټي پي هلته ولګېده ښایسته نو زمونږ ټارګېټ به بل ټي پي پورې شي نو ګورو چې څه کوي مارکېټ د خیر موږ بریک ایون هم یو ښه لکه د ما ټي پي ولګېدله نو چې خیر انشاءالله په ایډیټ کې اچوم چې دلته زما ټي پي ولګېدله او منه ویډیو لیدل نه مو دغه ویډیو ولا او څومره اسانه انالیسس او څومره اسانه ټریډ فقط دونه ټریډ چې دومره کمپلیکیټډ مه نیسئ اسانه انالیسس کوئ خپله سټراټجي کاروئ خلاص کنسسټنسي ټریډ کوئ یعنې دا مه وایئ چې والله یو ورځ کار وکړو یو ورځ کار نه کوو داسې واسې دا قصې مه کوئ بس خپل ټریډ اخلئ اما یوه سټراټجي ونیسئ داسې مه کوئ چې دوه ورځې ته سټاپ لاس ولګېد سبا دې بله سټراټجي ځان ته پیدا کړي داسې هېڅکله مه کوئ نو مننه ویډیو لیدل نه مو ښه وخت ولرئ